بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دنیا کې چې څومره ملکونه دي ټولو ملکونو طاقت یو برابر نه دی. په دې کې طاقتورترین ملکونه چې هغې ته سوپر پاور ویلی شي او ورپسې چې کوم هغې ته میډل پاور ویلی شي. د سوپر پاور ډیفینیشن یا تعریف خو داسې دی چې دا هغه ملک وي چې د چا په ټوله دنیا کې چلیږي، او میډل پاور چې دی نه دا هغه ملک دی چې د دې په ټوله دنیا کې خو نه چلیږي، خو یو سپیسیفیک ریجن کې د دې چلیږي. او دې سره سره د دې یو بل ډیفینیشن موږ داسې هم کولی شو چې میډل پاور هغه ملک دی چې د هغې د سوپر پاور هومره طاقت خو نه دی، خو دومره طاقت شته چې په ورلد پالیټکس کې په انټرنیشنل ریلیشنز کې دوی څوک اګنور کولی هم نشي. نو د دې ډیفینیشن تحت چې موږ جایزه واخلو نو په میډل ایسټ کې دغه ایران او اسرائیل چې اوس یو بل سره جګړه جوړه شوې ده دا دواړه میډل پاورز دي چې کله د یو برابر طاقتونه چې وي او د هغې یو بل سره مسله راشي جګړه راشي نو چې کم یو پهل کړي نو دا بل چې دی د ده رد عمل به بیا یقیني وي، خامخا هغه د خپل آنر د ریکور کولو لپاره هغه رد عمل ورکوي. نو چې کله د هفته نیمه مخکې اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارتخانه باندې حمله وکړه نو هغه ټایم چې کوم پوهې خلکو نو هغې ټولو دا ویلي وو چې ایران به اوس خامخا د خپل عزت د بحال کولو لپاره په اسرائیل باندې حمله کوي. خو حمله چې کله په اسرائیل باندې د 200 نه والې تر 300 پورې ډرونز او دې سره سره میزایل په یو ځل باندې ورخلاصې کړي، ایران هغه خپل رد عمل ورکو او هغه رد عمل چې دی نه هغه اوس د هغې نه مخامخ څه جوړېږي، یعنې هغې خو رد عمل ورکو خو اوس اسرائیل بل طرف ته چې دی نه هغې به رد عمل بیا ورکوي یا که نه به ورکوي، او که هغې بیا جواب ورکوي نو بیا به ایران یو پیرې ته بیا جواب ورکوي که نه به ورکوي. نو چېرته داسې خو نه ده چې د دې نه به یو لوی جنګ جوړ شي او مشرق وسطی او ټوله دنیا به د هغې نه ډسټرب شي. دې ویډیو کې لنډه د دې جایزه اخلو. ګورئ ایران چې کومې میزایلې او یا ډرونز لانچ کړي نو دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې دا د ایران نه یعنې د خپل ملک نه لانچ کړي، ورسره د عراق نه د شام نه او د یمن نه. نو مطلب دا دی چې د عراق نه هم لانچ کړي، د شام نه هم د یمن نه مو، نو دغه درې ملکونه هم که ډایرکټلی نه دي انډایرکټلی د ایران په کنټرول کې دي. ایران په دغه ملکونو کې دومره طاقتور دی چې هلته کې د هغوی باقاعده فوجي اډې دي، د هغوی پیراملیټري فورسز دي، د هغوی غیر سرکاري فوج موجود دی. په دې وجه باندې ویلی شي چې په دنیا کې کوم پراکسي وار جاري دی په هغې ایران د ټولو نه کامیابه دی. او صرف دا نه بلکې د لبنان نه د حزب الله چې ټولې دنیا ته پته ده چې حزب الله چې دی دا د ایران د فوجو یو وینګ دی. حزب الله چې دی نه هغوی هم د لبنان نه یو دوه راکټې په دغه وخت کې په اسرائیل باندې غورځولې وې. موږ په تېره ویډیو کې ویلو چې د اسرائیل ایر ډیفینس سیسټم ډېر زیات جدید هم دی او ته دی او هغه کراس کول او یو ځای ټارګټ کول دا ډېر زیات ګران دي. نو په دې وجه باندې د اسرائیل له طرف نه دا دعوه شوې ده چې 99% د ایران چې کومه میزایلې یا ډرونز راغلي وو نو هغه موږ د مخکې نه د خپل اتحادیانو په مدد سره، یعنې اتحادیان څوک دي په هغې کې امریکا ده چې امریکا وایي چې تر 100 پورې میزایلې او ډرونز موږ د مخکې نه ختم کړي دي. دې سره سره برطانیه هم وه، د برطانیې وزیر اعظم ریشي سوناک هم وایي چې بالکل موږ د اسرائیل د بچاو لپاره کاروایي کړې وه. او دې کې چې کوم دی نو فرانس هم دی، فرانس هم د هغوی مدد له راغلی او ورسره اردن چې یو عرب او مسلمان ملک دی هغوی هم چې کله د هغوی فضایي حدودو ته د ایران دغه میزایل یا ډرونز را رسیدلی دي نو هغوی په خپل فضایي حدود کې هغه روکاو کړي دي او تباه کړي دي. نو په دې وجه باندې صرف 1% د اسرائیل ځمکې ته را رسیدلی دي او خپل هدف یې ویشتی دی. نو د هغې نه اسرائیل مطابق ډېر کم نقصان شوی دی، خو د ایران مطابق موږ 50% خپل ټارګټ چې دي نو هغه ویشتي دي. دا خبره چې اسرائیل به جواب ورکړي او که ور به نه کړي نو 80% توقع دا دی چې اسرائیل به جواب ورکوي. او د هغې شاته ریزن دا دی چې نیتنیاهو یو داسې سړی دی او د هغه حکومت کې شامل هغه وزیران انتها پسند دي. 20% داسې دی چې اسرائیل به جواب نه ورکوي. نو دا 20% ولې به جواب نه ورکوي؟ ځکه چې دا که اتحادیان دي چې کوم دي نه مغربي اتحادیان یا په خطه کې چې کوم عرب اتحادیان دي هغوی مکمل کوشش دا کوي چې اسرائیل جواب ورنه کړي، ځکه که اسرائیل جواب ورکوي نو بیا به جګړه اوږدېږي. اوس که چېرې اسرائیل جواب ورکوي نو جواب به څنګه ورکوي؟ نو جواب یو داسې کیدی شي چې په ایران باندې ډایرکټ حمله ونه کړي بلکې د ایران چې کوم پراکسیز دي په شام کې، په عراق کې یا په لبنان کې نو هغه به ټارګټ کړي. بل داسې هم کیدی شي چې په ایران باندې حمله وکړي او که چېرې اسرائیل په ایران باندې حمله کوي نو دا به هم په تاریخ کې په لومړي ځل باندې چې په ایران به ډایرکټ حمله کوي. خو دغه حمله به څنګه وي نو دا به ډېره زیاته شدید نه وي بلکې دا به صرف دوی هغه میزایل اډې ټارګټ کوي کومو میزایلو اډو نه چې دغه میزایل یا ډرون لانچ شوي وو حملې دپاره. که چېرې داسې وشي چې اسرائیل جواب ورکړي نو بیا د دغې جواب نه پس به مخکې څه کېږي؟ نو مخکې به دا کېږي چې بیا به ایران بیا یو پیرې ته جواب ورکوي. چې ایران بیا یو پیرې ته جواب ورکوي نو بس دا خو به یو داسې سلسله شروع شي چې یو بل له به دې جوابونه ورکوي یا د هغې نه به یو جګړه جوړه شي چې ټول میډل ایسټ په خپل لپیټ کې واخلي، یا چې کوم دی ایران بیا داسې کولی شي چې ایران د پخوا زمانې نه د دې بیا چې ایران د ډېرې زمانې نه د دې بیا دمکي هم ورکوي چې که چېرې داسې حالات جوړ شو
چې هغه ریډ لاین کراس شي او ایران سره بل لار نه نو موږ به ایران سره چې کوم سمندر دی چې آبنای هرمز ورته وي دا به بند کو او که چېرې دا بندیږي نو دنیا 1/4 یعنی د 25% نه والی تر 30% پورې آیل سپلای بندیږي او چې کله آیل سپلای بندیږي نو څنګه چې موږ وی انرژي په قیمتونو کې ډېره زیاته اضافه کیږي او بیا به په دنیا کې یو بل مالیاتي بحران راشي. بل ویډیو کې به بلی موضوع سره راشو. د الله په امان.